अस्सलाम वालेकुम मलगरू د पाकिस्तान क्रिकेट ټیم مینوال لپاره اچانک بد خبر راغی د پاکستان کرکټ ټیم نور میچونه بل سیریز د چا سره دی انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی د ون ډے تازه رینکینګ درجه بندي جاری کړې ده چې فریق د پاکستان او افغانستان ټیمونو په څوم نمبر باندې موجود دي وسو نو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ د پاکستان کرکټ ټیم مینوال لپاره بد خبردار څنګه چې تاسو پاتره پاکستان کرکټ ټیم په سلورم ون ډے میچ کې نیوزیلند ته شکست ورکړی و چې پاکستان کرکټ ټیم د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ شوی خو پرون نیوزیلند کرکټ ټیم پاکستان ته په 5م ون ډے میچ کې شکست ورکو چې اوس د آی سی سی په ون ډے ټیمز رینکینګ کې پاکستان کرکټ ټیم بیرته دریم نمبر ته راغلی دی د نیوزیلند سره سیریز د ختمېدو نه فورا بعد پاکستان کرکټ ټیم بوس زیمبابوې ته ځي او د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ به شپږ ون ډے میچونه لوبېږي چې دا سیریز څومره حقیقت لري ټول هر سره په دې ویډیو کې وګورئ په سکرین باندې تاسو سره پاکستان او د زیمبابوې د سیریز شیډول ښکاري پاکستان ټور اپ زیمبابوې چې اولنې ون ډے میچ په 18مه مې شروع کی دویم ون ډے میچ په 19مه دریم ون ډے میچ په 20مه څلورم ون ډے میچ په 30م تاریخ پنځم ون ډے میچ په 25م تاریخ باندې او اخیری شپږم ون ډے میچ پر پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په 20م تاریخ باندې شروع کیږي پاکستان او د زیمبابوې سیریز ترمنځ رقم شیډول چې تاسو ښکاری نو په دې کې هیڅ قسمه حقیقت نشته لا تر اوسه پورې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ سیریز شیډول نه دی اعلان شوی نو دا کوم شیډول چې چلیږي چې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ به شپږ ون ډے میچونه کیږي نو دا شیډول مکمل دروغ دی کدا سي سوي نو د پاکستان کرکټ بورډ افیشل پیج نو تاسو ته شیر شوی وي د پاکستان کرکټ ټیم مینوال لپاره خبرداري اوس په نږدې ورځو کې د پاکستان بل سیریز نشته صرف د جون په میاشت کې پاکستان کرکټ ټیم سریلانکا ته ځي او د سریلانکا او پاکستان ترمنځ و صرف 2 ټیسټ میچونه لوبېږي چې دغه نه بعد بر پاکستان او افغانستان ترمنځ د اگست په میاشت کې ون ډے 50 اوریزه سیریز لوبېږي او دا سیریز ته لا وخت شته انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی د ون ډے ټیمانو تازه رینکینګ درجه بندي جاری کړې ده چې په اوس وخت کې د استرالیا کرکټ ټیم په نمبر 1 باندې موجود دی آی سی سی په رینکینګ کې په دویم نمبر باندې د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې د انډیا کرکټ ټیم موجود دی او په دریم نمبر باندې پاکستان کرکټ ټیم موجود دی څلورم نمبر باندې انګلند کرکټ ټیم موجود دی پنځم نمبر باندې نیوزیلند شپږم نمبر باندې ساوث افریقا په اووم نمبر باندې بنگلاديش اتم نمبر باندې سریلانکا او په نهم نمبر باندې ویسټ انډیز او په لسم نمبر باندې د افغانستان کرکټ لوبډله د آی سی سی په ون ډے ټیمز رینکینګ کې موجوده ده د افغانستان کرکټ لوبډله اوس د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په لسم نمبر باندې موجوده ده خو کچرته افغانستان کرکټ ټیم په 2-3 سیریزونو کې خلوب وکړي نو د افغانستان کرکټ ټیم د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې دریم یا څلورم نمبر ته هم راتلی شي آی سی سی په ون ډے بیټسمنانو رینکینګ کې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم په نمبر 1 باندې موجود دی په دویم نمبر باندې فخر زمان موجود دی په دریم نمبر باندې ډاسن څلورم نمبر باندې د انډیا شوبمن ګیل په پنځم نمبر باندې امام الحق شپږم نمبر باندې ډیوډ وارنر اوم نمبر باندې ویرات کوهلی په اتم نمبر باندې کویټن ډی کاک په نهم نمبر باندې روهت شرما او په لسم نمبر باندې د آی سی سی په ون ډے بیټینګ رینکینګ کې سټیو سمیت موجود دی آی سی سی په ون ډے بولرانو رینکینګ کې د استرالیا جوش په نمبر 1 باندې موجود دی د انډیا محمد سراج په دویم نمبر باندې موجود دی په دریم نمبر باندې میچل سٹاک موجود دی څلورم نمبر باندې ټرنٹ بولټ پنځم نمبر باندې میټ هنری شپږم نمبر باندې د افغانستان کرکټ ټیم بهترین آل راونډر راشد خان موجود دی اوم نمبر باندې ایډن زمپا او فاطم نمبر باندې افغانستان کرکټ ټیم بهترین سپینر بولر مجیب الرحمان موجود دی په نهم نمبر باندې شکیب الحسن فلسم نمبر باندې شاهین شاه افریدی د آی سی سی په ون ډے بولینګ رینکینګ کې موجود دی د آی سی سی په آل راونډرانو رینکینګ کې د بنگلاديش شکیب الحسن په نمبر 1 باندې موجود دی په دویم نمبر باندې د افغانستان کرکټ ټیم بهترین آل راونډر محمد نبی موجود دی په دریم نمبر باندې کینګ راشد خان موجود دی څلورم نمبر باندې سکندر رضا موجود دی نو دا انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی د ون ډے تازه رینکینګ درجه بندي جاری کړي چې ما تاسو سره شیر کړه دا د کرکټ یو څو نوې او تازه معلومات د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ ملاویږو بل ویډیو کې د الله فامان